اوس تاسو له درکو یو تازه خبر چې په 30 دسمبر په مردان سیمه کې د PDM د سوري د لاندې یو عظیم الشان ریلی باویستل کیږي د PDM مشرانو وینا ده چې زموږ د ریلی مقصد دا دی چې کوم منتخب شوی حکومت دی د دې خلاف به موږ برپور مظاهره کوو اوس پورې موږ ډیر برداشت وکړو او اوس نور برداشت نه کوو دغه سلسله کې نن په مردان پریس کلب کې د PDM مقامي مشرانو یو راغونډه جوړه کړې شوې وه چې په دې غونډه کې عوامي نیشنل پارټۍ نه پخواني ضلع ناظم حمایت معیار لطیف الرحمان جمعیت العلماء پاکستان پارټۍ نه فیاض خان تاج الامین مولانا امانت شاه پاکستان مسلم لیگ پارټۍ نه سید عنایت بادشاه قومي وطن پارټۍ نه نوید خان مجیب الرحمان او دولت خان شامل وو په غونډه کې د PDM مشرانو وینا و چې زمونږ د PDM لخوا په مردان کې په 30 دسمبر باندې سهار 9 بجې د سنگ مرمر ګجو خان فلای اوور ثوابي روډ نه به یو ډیر لوی ریلی را روانېږي چې پاره کې بعد PDM ټوله پارټۍ چې پاره کې پاکستان مسلم لیگ جمعیت علماء اسلام عوامي نسل پارټي پاکستان پیپلز پارټي پاکستان قومي پښتونخوا قومي وطن پارټي پښتونخوا ملي عوامي پارټي جمعیت علماء پاکستان او دغه شانته نور زمونږ د مردان ټول عوام پاره کې بھرپور شرکت کوي دغه ریلی مشري به زمونږ مرکزی قائدین چې پاره کې زمونږ محترم د PDM سربراہ محترم مولانا فضل الرحمان صاحب امیر حیدر خان اوتی صاحب د عوامي نسل پارټۍ لخوا د پاکستان مسلم لیگ مریم نواز بیبي او د قومي وطن پارټۍ ابتاب احمد خان شیرپو صاحب زمانم تاج الامین جبل د جمعیت علماء اسلام د ضلع مردان نائب امیر یم په 23 تاریخ باندې مولانا فضل الرحمان صاحب مردان تر روان دي د ریلی بدلته کې وباسو د تمام پاټو قائدین برازي او موږ به د ټولو استقبال تر وزو د په مردان باندې د تمامو پاټو د قائدینو احسان هم دي اعتماد هم دي کو درخواست کو د بالخصوص د مردان تاجرانو ته عام اولستا عوامو ته او خلکو ته خواست کو چې د سیاسي ډلو نه علاوه چې کوم د PDM بشران دي هغه برازي تشریف وروړي ملمانه دي منګه عام اولسته د مردان خاص کو چې دغه د استقبال د پاره دغه د راتګ د پاره دلته سترګې پلار شي او دغه داسې والهنه استقبالو کی چې زه په خاص کر تاجرانو ور د خاص کو چې هغه ګل پاشي او سیری او خپل مینه او محبت او اظهار چې څنګه د مردان د ولس د دې خور چې کوم د تاریخ ته په کار دادي چې راتلونکي د ټول پاکستان مشران و سیاسي ډلو راځي چې هغه سردي د خپل محبت او د عقیدت اظهار کی تکلیف ته نو دا تاجرانو ته دی د وکیلانو ته دی دا د هر طبقه فکر تم دا تکلیف ته د خلک ذهني تور پریشان دي خلک ذهني تور مفلوج دي دا غي د پاره په زه په خپل باندې ومنګ د PDM چې کوم دي سونه لیډران دي ورکران دي سونه پټه په دې کې شامل دي نو موږ د خپل قائدینو ډیر شکرګزار یو چې ډومبه انتخاب چې دین او د مردان کړي چې په دې مردان کې بداري دي کیږي نو د مردان اغي ته تاریخ معلوم دی چې د مردان همیشه چې کم تحریک شروع شوی دی د حکومت خلاف د هر قسم تاریخونه چې شروع شوی دي نو دای کې مردان د ټولو نه ډومبه خپل حصہ غشته ده او دا تاریخونه د دې مردان نه شروع شوی دي او کم بوګسی چې د الیکشن پښپ باندې د سلیکټرز کړي و نو دا سلیکټډ حکومت هغه بوګسی نه ټول عوامو ته اشکار شو او دا اویرنس ته عوام ته مونږ دا شعور ورکو ان شاء الله العزیز چې نن کم ظلم روان دی یو گاډي والا غریب هغه چې کله خپل سودا خرڅي زمونږ د کمشنران اسسټنټ کمشنران ورځي هغه ته 15 لزره جرمانه ورکي دکانداران تاجران ټول په ور کې ولاړ دي شل زره ډېر زره هغه ته جرمانه ورکي په کرونا کې سری دی تاجر ته نه ملو شوی په دې وجه چې څومره طبقات دي هغه ټول هغه نظر PDM ته دی ان شاء الله العزیز بھرپور شرکت به د جمعیت علماء پاکستان عمدہ شان قومی وطن پارٹی زمونږ لیډر ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو صاحب او صوبائی چیئرمین سکندر خان شیرپو صاحب هم د ډلې کې د ریلی کې با مشري کوي راضي شرکت پکې دا با ان شاء الله یو بے مثال ریلی چې دا غي مثال به په تاریخ کې نه ملاويږي او ان شاء الله العزیز چې سرنګ نور جلسې د PDM په نورو خارونو کې شوي دي ما ته امید ده ان شاء الله چې د مردان دغه خوره سیاسي شعور والا خلک ته الحمدلله او په دې ټولو خبره باندې پوي دي او نن عوام چې کوم د سلیکټډ حکومت نه نالا دي او یقینا په هر وخت کې د خپل غم او د غصې اظهار کوي
دا د هغې دپاره انشاءالله العزیز د دغې عوامو دپاره یو پشپناهي ده د عوامو اواز نن الحمدلله دا پی ډي ایم جوړ شوی دی او دغه پی ډي ایم به انشاءالله العزیز دغه سلیکټر او دغه سلیکټډ دواړه انشاءالله کور ته چې کوم دي نو هغه لیږي په دې ریلی کې د مردان ټولو عوامو ته اپیل کوو چې تاسو په دې کې موږ سره شرکت وکړئ چې د دې دروغګویه او د دې واده خلاف حکومت چې کوم دی د دې موږ په صحیح طریقې سره خاتمه وکړی شو او یو داسې حکومت یو فلاحي حکومت راشي چې هغه جمهوري وي فلاحي وي او د عوامو د فلاح دپاره چې کوم دی هغې منډې تړلې خپل چې کوم دی اقدام وجتوي. په غونډه کې د پی ډي ایم مشرانو وینا وه چې په 30 دسمبر به سهار 9 بجې صوابه انټرچینج نه په یو عظیم الشان ریلي ویستلې کیږي چې په دې کې به د ټولې پارټۍ شرکت کوي او کارکنان ته یې هم دعوت ورکړو چې دې کې دې شرکت وکړي.